او نه د دې جرابې شته نه یې بوټان شته. افغانستان کې د کوم ځای د کامي کې اوسېږئ چېرته؟ کور کې. کور بس کارونه نشته نو څه به وکړو. او پلار دې څه کار کوي؟ هم کباړ کار کوي. بس همدا کار به کوو که نه. کباړ کار به کوي چې غټ هم چې کباړ کار به کوي چېرته قسم جوړ شو که کباړ کار او قسم. دا ولې دومره مایوسه یې؟ دې څه خو بس خپل ملک دی بس مالداره دي شوق هم سره شته خو هسې جامې ناولي که نه ځکه یې ویې نه کوم. او زړه دې خوا مجبوري ده که نه مجبوري ده که نه څنګه به دا برالو که نه نو به څه کوو بیا خلاصوو. واده کړی دی ورور له مو واده کړی دی؟ کوم ځای کې نه مو له واده کړی دی؟ کوچی هلک والته هغې ایستی وم دا قرضونه به بیا څو خلاصوي. قرضونه الله به خلاصوي که نه. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې تقریبا د یو نیم کال نه موږ د پښتنو ویډیوګانې جوړو، سپیشلی زموږ په پنجاب او په اسلام آباد کې نه په پنډۍ او اسلام آباد کې کوشش کوو چې څومره زموږ نه پښتانه سپورټ کېږي هغه موږ سپورټ کوو، د پښتنو دپاره کار کوو. دارنګې زموږ یو نور دوه بچي چې دي کم دي موږ په مري روډ باندې زموږ سره راسره دي. دا تقریبا د شپې 11 بجې ټایم دی او دوی سره بوجۍ ورسره ده. دلته کوړه راغونډئ، د دوی نه به تپوس کوو چې دوی د کوم ځای سره تعلق لري او دوی ولې کوړه راغونډئ. خاص طور باندې بله اهمه خبره په دې کې دا ده که تاسو د دې بچو خپو ته کتلی شئ نو یخنۍ ټایم دی او نه د دې جرابې شته نه یې بوټان شته چې ډېر په مشکله باندې په دې یخنۍ کې سړی ټایم تېرولی شي. که د کپړو ته ګورئ کپړې هم د عجز ډېرې زیاتې ښه دي، کپړو حالات هم کتلی شئ او نور سره واسکټ شته نور سره کوټ شته چې د یخنۍ نه دا ماشوم څنګه ځان پټئ. دنه تپوس کوو چې دی رقم دی. سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی بچی؟ جهانګیر. جهانګیر د کوم ځای؟ افغانستان. افغانستان کې د کوم ځای؟ د کامي. د کامي. پاکستان کې د څونه ټایم وشو؟ مونږ زه خو دلته پیدا شوی. پاکستان کې پیدا شوی او پاتې کې اوسېږئ چېرته؟ کور کې. کور کې خو بچی پاتې کېږي خو کور هم چېرته دی؟ په پنډۍ کې به کوم ځای کې؟ سروس روډ کې دی. سروس روډ کې دی. او دا کوړه ولې راغونډوئ؟ بس کارونه نشته نو څه به وکړو. او پلار دې څه کار کوي؟ هم کباړ کار کوي. پلار دې هم کباړ کار کوي. دکان دی که هغه هم دغه شان د ستا شان د کوړه راغونډوئ؟ دا کار کوو بس دکان ته وړو هلته. هلته راوړئ. دا بوجۍ ته وښیه که نه. د بوجۍ کې ته څه څه راغونډی؟ کباړ دی. په دې کباړ کې څه څه وي داسې؟ ګتي وي او کاړه مالي او دا کړکي. تقریبا دې کې ته د څه ټایم سهار راوځې واپس کور د څه ټایم دی؟ مونږ 1 بجه راځو. ماسپښین 1 بجه راځئ. او د سهار نه څه کار کوې؟ سهار خو مونږ کور کې. سهار نه کور کې. او شپې څه ټایم ځئ کور نه؟ بس 9 بجې 10 بجې مونږ کور ته ځو. 10-11 بجې خو تقریبا اوس ټایم دی ته دلته ګرځې. بس اوس ځو مونږ. او دا ماشوم بچی دی څه دی؟ دا مې ورور دی. دا ورور دی. بچی څه نوم دی؟ تاج محمد. تاج محمد څونه عمر به دی؟ پته نشته. او سبق وایې؟ نه. او جړل دی ولې دی بچی؟ جړل دی ولې دی؟ نه دی جړی. جړل دی. د ده والی یې که چا والی یې؟ دی. څه لی والی یې؟ ولې ووالې؟ ولې ووالې؟ کباړ دې کم راغونډ کړی او که ولې والی یې؟ کباړ ورکړم. څه چې کباړ دې کم راټول کړی دی؟ او تاسو سره خو بوټان نشته نو یخني هم نه کېږي؟ کېږي. نو بیا څه کوئ چې یخني مو شي؟ چې یخني مو شي بیا څه کوئ؟ بیا کور ته ځو. بیا کور ته ځئ؟ بچې دا خو ډېره ګرانه ده او دا جامې دې هم بدلې اچولې دا ولې؟ دا دی. او دا دې په څه شی د پاسه اغوستلی دی؟ دا کمیس دی. دا دې په پاسه بل کمیس اغوستی دی؟ دا دې په بل ولې اغوستی دی؟ داري والا راځي که نه هغه خلک اوچتوي بیا هلته بولي. څوک راځي هغه هم چوتئ؟ حکومت هم چوتئ؟ ولې هم چوتئ؟ نو حکومت له پیسې ورکوي که نه. نو هلته بچی چې خو تاسو باندې سبق وایي نو تاسو هلته سبق ولې نه وایئ؟ بس هسې. پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې همدا کار کوي. پلار دې مې کباړ کار کوي. نو ګرانه نه وي تاسو کور خرچه په دې باندې چلیږي؟ 100 روپۍ به دې کې ګټئ؟ 1000 روپۍ. 1000 روپۍ به دې کباړ کې ګټئ او ټوله ورځ ګرځئ په دوکانونو کې کباړ راغونډوئ که په نالو کې؟ دوکانونو کې. نو خلک ته څه کنځل منځل نه کوي چې دا ځئ چا دوکان ته ورځئ چې دا ولې راغونډوئ؟ نه. څوک هم وایي خو نه؟ بیخي هم څه نه څوک نه وایي. او سبق مبق وایې که نه وایې؟ نه. بیخي نه وایې؟ مونځ هم نه دی ویلی؟ مونځ ویلی. څومره مونځ ویلی دی؟ د جمعې په ورځ. او چې غټ شي څه به جوړېږي؟ بس همدا کار به کوو که نه. کباړ کار به کوې چې غټ هم چې کباړ کار به کوې؟ چېرته ښه دوکاندار جوړ شه ښه کاروباري نه جوړېږي؟ جوړېږو که نه.
جوړیږي وکنه جوړېږي به که نه چې غټ شي او څه خواهش دی تا څه خواهش دی ته چې نه دلته خلکو څه غټ غټ ګاډي خلک ښه پاک پاک ګرځي تا جامې داسې څښایي تا هغو ته دا نه پخسېږي چې زما هم داسې ښه ګاډي وی داسې ښه کورم وی بس غریبي ده غریبي ده که نه او دا ورور چې دی دا خو څه جګړې ډېرې نه کوي دا ما دی نه دی تا نه څونه مشر دی دا ماشوم دی دی خو دومره ډېر نه پوهېږي د کور خرچه هم څنګه چلېږي دا خو کباړ کې ډېره ګرانه ده مهنګایي ده کرایانې دي غوړي ګران دي اوړه ګران دي څه طریقه کوئ بس کبا ټولوم نور څه وکړو ته غټ شي ته به څه جوړېږي بس چې سم جوړ شو که کباړ کار او قسم دا ولې دومره مایوسه خلک خو ډېر خوشحاله وایي زه به غټېږم داسې ښه ښه به مې دوکانونه وي ښه ښه کاروبار به کوم او ته داسې مایوسه یې دا ولې اسی اسی خو په پاکستان کې خوشحاله یې که نه یې خوشحاله یم ډېر خوشحاله یې پرې خپل حالات چې نه دلته خلکو سره ښه ګاډې وي ښه بهتر پاک پاک راځي نو څه زړه کې دې داسې دغه نه راځي چې زما هم کاش داسې ګاډی وی داسې ښه کور مې وی داسې پاک پاک زم ګرځېدی دې زه خو بس خپل ملک دی بس مالدار دی تاسو مسافر یې زړه دې څه غواړي چې تم دغه مسافر نه وي خپل ملک وی ها که نه دا کوړې چې راغونډوئ نو څوک ته بدماشي خو نه کوي نه دا راته نه وایي چې یاره ته څه کوې دلته راغلی او دا څښاکګان کې ګرځې نه او دا جامې دې ولې داسې شلېدلې دي دا خاصې شکېږي ما او کور کې هم دا غونډه که کور ته چې لاړ شي دا بدلې بدلوي چې لاړ شي بدلوي دا چې سهار راوځئ بېرته دا څښاک کپړې اغوندئ نه نورې اغوندو بیا چې هغه څښا شي بیا نورې اغوندو نن دا په یوه ورځ کې دومره ډېرې څښاک کېږي دې خو 2-3 ورځې وشوې 2-3 ورځې وشوې او مونځ کې که نه کې مونځ خو کله کله کوم د ورځې څو مونځونه کې نن مې نه دی کړی نن یو مونځ هم نه دی کړی بچې دا خو ګران نه دی 5 مونځونه کول د روپو په څه خو ته یوه ورځ چھوټي نه کوې او په 5 مونځونو کې ته یو مونځ نه ورځ زمونږ چھوټي که نه د جمعې پر ورځ صرف مونځونه کوې که نه کله یې همداسې ورځ کې هم کوو نه دا کپړې هم څښئ د دې وجې نه کوئ که هسې مونځونه نه کوې شوق مو سره شته خو هسې جامې ناولي که نه ځکه یې ویې نه کوم او زړه دې خواهش نه دی چې سبق دې ویلی وي او چېرته ډېر مخکې تللی وی سبق خو مونږ مخکې ویلي ست بیا راوتښتېدلو ولې دې راودښتېدی بس هسې راوتښتېدلو د دې کباړ نه علاوه دې څه شوق دی چې کور ته لاړ شې څه کوې هلته به سهار بیبي ته راځو بیا کبا ټولو نه چې اوس لاړ شې 10 بجې لاړ شې 11 لاړ شې نو هلته چې لاړ شې کور څه کوې ټي وي ته ناست یې فلمونه ګورې موبایل استعمالوې یا سیده وده کېږي نشته ټي وي مې وي او نشته نه بجلي هم نشته کور کې بجلي شته او ټي وي مې پلار هم نه پرېږدي که وس هم نه کېږي نشته دی او موبایل وغیره نه موبایل لکه هم نشته دی که موبایل اخیستی نه شئ که ولې کور کې نه ساتئ او ورور سره مې دی بس او ورور دې څه کار کوي هم کباړ کار غونډه کباړ کار کوئ دا ولې غونډو د کباړ کار شروع کړی دی بس مجبوري ده که نه مجبوري ده که نه څنګه به دا ژوند تېرېږي بچې دا خو به ته واده کوې په هغې به خرچې راځي کور کې بیمارۍ راځي ډېر څه راځي دا خو پرې کباړ ټول عمر کار نه چلي بس قرض به رالو که نه نور به څه کوو بیا خلاصوو قرض به راخلی اوس د باندې قرض شته دی که نه شته دی شته دی څونه قرض به یې د باندې 4 لکه خو به یې دا قرض د باندې په څه اغوښتی دی رول هم واده کړی ورور له مو واده کړی دی کوم ځای کې نه مو له واده کړی دی پېښور نه تاسو غریبانان وئ نو ولې په واده باندې دومره ډېر روپۍ لګولې بس هسې مو کوله که جینۍ والا روپۍ غوښتې چې روپۍ به خامخا لګوئ جینۍ له هم روپۍ پکې ورکړلي څو روپۍ به هم ورکړي تقریبا پته نشته او په دې سترګه دې چل شوی دی دې ځای باندې کم دا خو څه وخت نه په ګټه لګېدل په ګټه لګېدلو چا ایشتل وه کوچې هلک والته هغې ایستی وم ولې ایستی وې هسې او کچا کورونو کې اوسېږئ که داسې علاقه کې اوسېږئ کچا کوري نو تنبوان خو نه دي نه کورونه دي که نه باترومونه اوبه هم هر څه پکې پوره دي نور دې څه خواهش دی څه پیغام ورکړې بس بس دغه نه دغه نه هېڅ څه خواهش نه چې څوک څه مدد وکړي چېرته ښه کاروبار دله شروع کړي بهتر ژوند دې شروع شي چېرته ښه ځای ته سهار پاسې په پاکو جامو کې راځې منځونه کې قرآن مجید وایې سبق وایې بس نشته ما څه که څوک د باندې سبق وایي نو سبق ویل غواړې که نه که څوک د باندې سبق ویل غواړي خو مونږ ویلی خو هېڅ هم پرېښوستم نه که اوس څوک داسې تا لپاره پیسې درکوي او وایي چې خرچه دې زه منمه او ته بچې سبق وایې نو ته سبق ته کښېنې که نه کښېنې دا قرضونه به بیا څوک خلاصوي قرضونه الله به خلاصوي که نه چې خرچه ته الله خلاصوي نو قرض به هم الله خلاصوي که نه بس دی بس
دا مهرباني جزاک الله. ماشومان بچي د پښتنو کدا د افغانستان نه کدا د پاکستان سره دي خو دې د پښتنو بچي دا تاسو لیدل شي که پنده اسلام آباد ته تاسو کله راشي داسې بچي به تاسو ته پوره ورځ کې ملاويږي که سار نه ګورئ که ماښام نه ګورئ که ماسپښین نه ګورئ تاسو به وینئ چې ډېر غټ غټ ګاډو والا خلک تېرېږي په دې روډ باندې که دې سایډ ته موږ وګورو دا بالکل مري روډ دی ډېر مالداره خلک دلته ځي. عمران خان صاحب څو ورځې مخکې دلته جلسه هم کړې وه د یو دکان کرایه چې دلته د کم سے کم 7 لاک 8 لاک روپۍ کرایه ده خو د هغې باوجود هم زمونږ دا بچي پښتانه چې کومه دي دا په اسلام آباد پنډۍ کې دا کوړې راغونډوي چېرته کاغذ راغونډوي چېرته ګته راغونډوي او په دې باندې خپل ژوند تېروي. دا ماشومان تاسو کتلی چې موږ اوس خبرې کولې هم ځانانو ته خبرې هم نه ورځي چې دوی راتلونکي ژوند کیسه کول غواړي د دوی اوس هم دا خواهش دی چې دوی چې غټ هم شي دوی به بیا هم کوړه راغونډوي. نو آخر دا پښتانه به کم طرف ته ځي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.